یوه مؤسسه جوړه ده د سیو د چلډرن په نوم باندې د ماشومانو د ساتنې مؤسسه. خو دا یو کاذب شعار دی، دا یو درواغژن عنوان دی. په فلسطین کې تقریبا د دوی د سروې موافق له 100,000 نه زیات ماشومان د دغه غاصبو اسرائیلو و یهودانو لخوا نه په شهادت باندې ورسېدل. د خاورو خزلو لاندې دي. همدغه بني اسرائیلو په دین کې د موسی علیه السلام په دین کې د یهودانو په دین کې هم قرآن کریم کې الله موږ ته خبر راکوي من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل النفس بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. نه په یهودیت دین کې د ماشوم وژل جایز و، نه د نصرانیانو په دین کې جایز و، او نه په مسلمانانو اسلام کې دا جایز دی چې یو ګلالی ماشوم هغه د بمبار شي و هغه د په شهادت باندې ورسیږي. له 100,000 نه زیات ماشومان هغه د فلسطین په جګړه کې په شهادت باندې رسیدلی دي. بمبارونه ورباندې کیږي، خیمې ورباندې بمباریږي. د یوه سړي 3 بچیان، 4 بچیان، 15 بچیان په غېږو کې نیولي وي او په کفنو کې او په ټوټو کې پیچلي وي، سترګې له خاورو خزلو ډکې وي. دغه سیو د چلډرن، دغه مؤسسه، دغه کاذب عنوان، دغه کاذب شعار دا چیرته دی چې د فلسطین د مسلمانانو د بچیانو د ژغورنې غم ورسره شي؟ دغه کاذب شعارونه یوازې په ښکلي نومونو و عنوانونو باندې افغانستان ته او یا نورو مسلمانو مملکتونو ته د خپلو خبیثو مفکورو او د خپلو خبیثو اغراضو او مقاصدو لپاره ځي. که رښتیا هم دا د ماشومانو د ژغورنې ارګان وي، رښتیا هم په نړۍ کې چیرته د بشر حقوق موجود وي، رښتیا هم که چیرته په نړۍ کې د زنانو حقوق موجود وي، ولې فلسطیني زنانو غږ څوک نه اوري؟ ولې د فلسطین د عامو مسلمانانو چیغه څوک نه اوري؟ ولې د فلسطین هغه زرګونو ماشومان چې ټوټې ټوټې کیږي او بمبارونه ورباندې کیږي د دې دا غږ څوک نه اوري؟ نو معلومیږي چې دا یوازې کاذب شعارونه دي. ماشومانو ته حقوق اسلام ورکړي دي. ما تاسو ته آیتونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه ولوستل. اسلام حقوق دا ورکوي چې ماشوم دا د ژوند حق لري. په ماشوم باندې به لاس نه پورته کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله یو لښکر د جهاد دپاره لیږه توصیې به یې ورته کولې. یوه توصیه به یې دا وه زنانه به نه وژنئ تر څو چې دغه زنانو په جګړه او جنګ کې ګډون نه وي کړی. ماشومان به نه وژنئ او د خلکو سپینګیري به نه وژنئ تر څو چې دغه سپینګیریو په جګړه او جنګ کې برخه نه وي اخیستي. د دوی هغه علما او راهبین عابدان به نه وژنئ تر څو چې دوی په دې جګړه کې برخه نه وي اخیستي. د الله عز وجل پیغمبر به د مجاهدینو سریو ته دغه نصیحت د کافرو د ماشومانو په باب کاو. چیرته ماشوم درنه ونه وژل شي، چیرته زنانه درنه ونه وژل شي، چیرته سپینګیری درنه ونه وژل شي. اسلام ښکلی دین دا خلکو ته د حقوقو نه قایل دی.